بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. زه مبشر د تعلیمي او تحصیلي چارو عمومي رئیس همدا لاسته راوړنه موږ په دې سږ کال لرو هغه انسجام او همغږي د علمي سکتور کې چې هغه وزارت د تحصیلات عالی، وزارت د معارف او د تعلیمات مسلکی او تخنیکی ادارې ترمنځ ده. دوم کم نقطه چې موږ او تاسې قابل د ذکر ده هغه دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال زموږ جذب د محصلینو زیات دی، په دې کې زیاتوالی راغلی دی. نو سږ کال موږ تقریبا چې د 10,000 بره محصلین متعلمین او محصلین جذب کړي دي لله الحمد. همدغه راز موږ په سږ کال کې تقریبا چې 15,000 نه زیات محصلین فارغ ورکړي دي، متعلمین او محصلین. همدغه راز موږ په 15,000 نه زیات متعلمین او محصلین د کارپوهنې په موخه مختلفو مؤسساتو ته ورلیږلي دي چې هغوی هلته کار زده کوي، عملي شکل باندې هلته په کار باندې بوخت دي. موږ په دې ریاست کې چې کوم عمده بله لاسته راوړنه لرو هغه د طرحې په شکل باندې د ولایاتو ټولو مراکزو سره د مرکزي ادارې همغږي لا بهتره توګه باندې د هغې دپاره یو طرحه جوړه شوه. په دې دوران کې موږ یو بله لاسته راوړنه لرو چې هغه د آنلاین مجالسو په شکل باندې د ولایاتو سره موږ په مختلفو وختونو کې آنلاین مجالس لرو. د دې په څنګ کې موږ وتوانېدلو سږ کال چې د خپل محصلینو په مټ باندې چې هغه حرفوي، مسلکي او تخنیکي محصلین دي د هغې په مټ باندې موږ وکول شو چې په بعضو لیلیو کې او یا په مراکزو کې چې زموږ بعضې وسایل تخریب شوي وو هغه بیرته سره ترمیم کړل، لکه د برق په بخش کې او د ساختمان په بخش کې، همداسې په نورو بخشونو کې. او په ټول افغانستان کې یعنې په 34 ولایاتو کې موږ د مجاهدینو لپاره بعضې کورسونه دایر کړل او همداراز موږ په مختلفو ولایاتو کې تقریبا 23 مراکز د حرفوي زده کړو چې په هغې کې د موبایل سازي، سولر ترمیم، همدغسې موټر سایکل ترمیم، همدغه راز په کمپیوټر ترمیم، په دې بخشونو کې موږ کورسونه دایر کړل. نو په ټوله کې موږ په مختلفو بخشونو کې کار کړی او موږ ته چې کومه غټه او عمده لاسته راوړنه موږ یې شمارلی شو هغه طرحه د یو معیاري انسټیټیوټ ده.